الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. رب العالمین انسان دنیا ترا لے گلے دے در امتحان دا پارا. اغا امتحان دا دے چھے دے پری دنیا کے دا اللہ تا بیداری کئی کرنا کئی. دا دنیا زندگی دے انسان دا سے دا لکه یو سړی یو الک یو ماشوم د امتحان په حال کې ناستی او دی پرچه لیکي. دی دا پرچه لیکي پړه کې دا سوچي چې زه کامیاب شم او ښه نمبرو کې پاس شم او د دې امتحان نه پس ما ته ښه نوکري یا نور ښه تعلیم ملو شي. بعض قمقل لک داسی چې هغه په دې سوچ نه او زیاره که پاس شم او که پیل شم دا مور او پلار یو ذمہداری په سره چولی هغه به پوره کړي که ناکام شم نو زه ګورو به سره ذمہداري چې ته تللی نه ده دیاړي چې ته تللی نه ده. دا قمقل دی. ځکه د انسان که دا سوچي نو بیا دی په دې تعلیم وخت ولې ضایع کوي. د مخکې نه ذمہداري شروع که دی سوچي نو بیا په دې تعلیم کې دې پیسې ولې لګوي. مور او پلار له دوکه ولې ورکوي. د مخکې نه به یې دیاړي شروع کړې وه. هوښیاره لکه هغه دی چې د دا سوچي چې د پخو نمبرو کامیاب شمه او د دې امتحان نه پس ما ته ښه نوکري میلو شي ما ته ښه تعلیم د پاره موقع میلو شي. دې هلک ته د هغه خپل تعلیم د هغه خپل امتحان ښه فایده میلاویږي. دغه رنګې وروڼو په دې دنیا کې انسان هم د یو امتحاني حال کې ناست دی. که یو انسان په دې سوچ کې چې د یاره کتې بشي هر څه چې وشو دا قمقل دی. او که د یو انسان سوچ دی چې زه په دې امتحان کې داسې پرچه ولیکم داسې جوابونه ولیکم کہ دا دے امتحانی حال نپس زما خشته جن دی ما تا خپل جن ملوشی دا دے خواره ما تا خسل ملوشی دا خیار انسان دے. نو دا دے امتحانی دور نپس بیا دا قبر او دا آخرت جن شروع کیگی کہ کم انسان خواری اکڑا او پا دے امتحان کے ځان خ کامیاب کو خی نمبر واغشتے دته به د هغې د جنت په شکل کې او د الله د رضا په شکل کې ډېره ښایسته ښکلې نوکري میلاویږي ښکلې ژوند به ورته میلاویږي. او که د امتحان کې دی ناکام شو او دی پکې فیل شو
نو د دنیا د امتحان نه بدتر ژوند دی. دنیا امتحان کې که فیل شو نو دیاړي مزدوري چې تللی نه، خو که دې امتحان کې فیل شو نو دیاړي مزدوري نه میلاویږي، د الله قهر او د الله غضب به میلاویږي. الله دې مسلم. اوس ورونو سړی چې امتحان کې ناست وي نو دته دوه روخی، یو د کامیابۍ او یو د ناکامۍ. لکه دا ماشومان اکثر مونږ ګورو که نه، یو هلک چې کتاب هغه خپله مطالعه کوي، خپل کتاب ګوري، نو دله سوچونه راځي، غلط غلط سوچونه راځي. د کرکټ لپاس بل سوچ ولا دا راځي چې فوټبال به وکړو، بل سوچ ولا دا راځي مرګو سره ګپ شپ به ولګو، او یو بل مثبت سوچ دله راځي چې نه دا نورې خبرې به پرېږدو، دا چې استاد راته کوم سبق په سکول کې ښوولی چې دا زده کړم چې زه په امتحان کې پاس شم. دارنګې د انسان زړه ته دو څیزونه پراته دي رونو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو د شیطان لومه ده او یو د فرشتې لومه ده. ان لقلب ابن آدم لمتان، د انسان د زړه دپاره دوه لومې دي. لومې یو د شیطان ده او یو د فرشتې ده. شیطان یو خوا راکاږي چې د امتحان کې ناکام کی، دی ورته وایي زموږ دا مونځ څه کوې، ماسخوتن به وکړو، ټول مونځونه یو ځای به وکړو. چې ماسخوتن راشي زموږ پرېږده سهار نه به دا خپل مونځونه شروع کړو، اوس به خوب وکړو. زیره مړه دا پیسې ورکې او په زکات کې دا خو بلا پیسې دي او دا خو که در نه ولګېږي دا بچي به دې څه خوري. یاره دا که حج له لاړې دا خو لک یو نیم لک روپۍ دي، دا به څه کېږي، دا بلا پیسې دې لګي. دا سوچونه ورته چې راشه دا ګناه وکړه بیا به توبه وباسې. او بل طرف ته د فرشتې لومه ده، هغه فرشته ورته نه ګورې، دا پیسې د الله په لار کې خیرات کا، الله وعده کړې ده ردې بدله ښه صله درکوي. دا مونځو که ګورې په ځان مه پرېږده، یو مونځ که دې پرېښو الله به سزا درکوي، د ژوند او د مرګ پته نه لګي. نو که دې د هغه شیطان مني امتحان کې ناکام، تباه او د بربادۍ ژوند به شي، او که د هغه فرشتې مني امتحان کې کامیاب، او داسې کامیابي د دنیا کامیابي نه ده، الله دې زمونږ نصیب کې د الله د رضا حاصلولو هغه کامیابي ده. ورونو شیطان الله پیدا کړی دی دپاره دی، که دا شیطان نه وي نو بیا خو د انسان د امتحان وړو څه مقصد نشته. د هغې خو داسې مثال دی لکه یو د سکول استاد اعلان وکړي چې ټول هلکان به پاس شي، نو چې دا اعلان څوک وکړي نو بیا د چا د امتحان څه ضرورت دی، او بیا د هغه کتاب د کتلو او د هغه مطالعې او د هغه علم څه فایده شوه. بیا خو د الله فرشتې وی کنه، انسان الله پیدا دی دپاره کو چې یو خوا دله زه کتاب ورکوم، قرآن، پیغمبر ورته لیږم، عقل ورکوم، سوچ ورکوم، فکر ورکوم، خپل نعمتونه ورکوم، او په دې نعمتونو کې د عقل سترګې ورکوم، او بل طرف ته ولا شیطان ورکوم. او د شیطان سره یو بل دشمن دی چې هغې ته نفس وایي، نفس اماره بالسوء. دا دوه غله الله مونږ له دوه ډاکوان را کړي دي. که د یوازې شیطان وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی، او که یوازې نفس وي نو انسان ته ضرر نشو رسولی. د دې نفس داسې مثال دی لکه په کور کې دننه چې غلي، او د شیطان داسې مثال دی لکه د کور نه بار چې ډاکو وي. نو که د کور نه بار ډاکو وي او په کور کې ورسره ملګري نه دی ور اغلا نشي کولی، او که په کور کې دننه یو سړی اغلا کوي خو د بار ملګري ورسره نه، د مال دولت به کوم ځای سنبالي چې دی اغلا کوي. د کور دا دشمن، د بار دی دشمن ته لاره ښیي، په دې لاره به بېګاله راوړي، په پلانکۍ المارۍ کې پیسې پرتې دي، دا کور مالدار دی او دا غریب دی، او د بار ډاکو راشي غلو کړي ځان سره مال یوسي. دغه رنګې دا شیطان د بار ډاکو دی، او دا نفس او د انسان دا خواهش دا د کور دننه ډاکو دی. دواړه چې یو ځای شي د انسان نه ایمان غلا کړي، د چا نه ایمان یوسي، الله دې مساتي، د چا نه د نیک عمل غلو کړي. او ورونو د دوی یو نظام ګورې چلیږي، څنګه زمونږ او ستاسو د حکومت یا د کور نظام چلیږي، دارنګې د دوی نظام چلیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دریاب د پاسه د شیطان تخت دی، او دا شیطانان د انسانانو پسې لیږي چې دی ګمراه کړي، او بیا هر ماسخوتن دا واړه شیطانان دي هغه خپل مشر شیطان ته الوی اته تپوس کوي، وی دې ته تپوس کوي ته خو ما فلانکي پسې لیږلی وې څه دې وکړل؟ وی صاحب ما خو په ډېره خواري وکړه، خو هغه ډېر تکړه مونځ مې پې پرې نه ښودی شو. وی ښه قضا کړې خو به دې پې وي نه صاحب، وی سړی ډېر تکړه په خپل وخت یې وکړه، ما خو د ډېر سوچونه ور واچول،
خو په خپل ټیم یې وکړو. ویړه کې خو به دې ورته وسوسه چولي، د مونځ نه خو به دې وله فکر بل خوا کړي که نه، لکه مونځ سړی کوي خو سوچ یې بل ځای وي. وی ډېر تکړه و، دې کې هم کامیاب نه شوم. نو دا مشر ابلیس دی نورو بچو ته وایي چې دې ونیسئ او په دریاب کې ولې یو څو غوټې ورکړې. دې خو د اور د ذاته دی، د اوبو ګورې نه لګي، په دې دریاب کې یو څو غوټې وله ورکړې. ته ما ولېږلې تاړو څه کار ونه کړو. وایي بل وله راشي، خطه خو مې لېږلې وې فلان کې، پسې څه دې وکړل؟ بابا ما خو ډېره اوچته کارنامه کړې ده. څنګه؟ وی بس لګیا وم وسوسې مې ورته اچولې، اله مې پرېښو چې ښځه مې پې طلاقه کړه، کور مې وله روان کړ. نو وی دا مشر ابلیس را پاسي او په دې شا باندې وټپئ. وی نعم انت، ته زما ډېر ښه بچې، زبردست کمال دې وکړ. او فیلتزمه ځان ته یې را تر غاړه باسي او ښکلي. ولې؟ ځکه طلاق چې واقع شي د ښځې د خاوند په منځ کې کور روان شو، بچي خورې ری شو، تباه شو، دوه خاندانونه دشمنۍ ته لاړل. دا ښځه به څه کوي؟ په بدعملۍ به سري، هلک به څه کوي؟ په بدعملۍ به سري، دواړه په ګناهونو کې پرېوتل. رونو دا د شیطان چالونه دي. ګورئ، دا د سکیمونه او د سازشونه دي. او د کم وخت نه دا سکیمونه سازشونه شروع دي؟ دومره خبیث چې کم وخت کې رب العالمین حضرت آدم علیه السلام پیدا کړ. امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د 80,000 کال عبادت کړی دی ابلیس، او دی اصل کې د پیری په اولاد کې دی. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، نیکه پیریو د هغه په اولاد کې دی. او دی د نسل کې الله فرق راوستی دی، لکه بعضې شی وي د هغې په نسل کې الله تعالی فرق راولي، نو جنس رب العالمین بدل کړي. لکه قچر مثلا، زه مثال دله درکم، قچر خو د خر او د اس په نسل کې دی، پلار یې خر دی او مور یې اسپه ده. اسپه او خر چې میلو شي نو قچر ته پیدا شي. اوس د هغه خاصیتونه جدا دي، د خر جدا خاصیتونه دي او د اس جدا خاصیتونه دي. د اس او د خر بچی دی خو قچر اولاد نه راوړي، نسل یې نه پیدا کېږي. دا خاصیتونه الله بدلی. نو دی د پیری اولاد دی، خو دله الله تعالی خاصیتونه بدل کړي دي. لکه زمونږ په انسانانو کې څوک په یو نسل کې وي، څوک په بل نسل کې دی. د چا اولاد سپین پیدا کېږي، د چا اولاد تور پیدا کېږي، د چا ویښته ګلګوچي پیدا کېږي، د چا ویښته اوار پیدا کړي. څوک کلک وجود والی، سخت وجود والا، څوک نرم وجود والا. د چا جنس دی چې دا پوټینی پوټینی وي، لکه دا چین والا ګوره، او د چا داسې وي لکه افریقې والا ګوره، مضبوط مضبوط لکه د دیوانو غوندې شکلونه وي. د چا عمرونه زیاتې، د چا کمي، حالانکې د یو آدم علیه السلام اولاد دی. دارنګې د دوی نیکه پیریو. نو دا ابلیس د هغې د نسل نه و. 80,000 کال یې د رب العالمین عبادت کړی دی. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکي چې داسې عبادت یې کړی دی چې فرشتې به دته په عبادت کې پسخېدلې. یو شان د الله تعالی عبادت. او د دې عبادت د وجې دی به په اسمان کې اوسېده، فرشتو سره یو ځای، او جنتونو ته به داخلېده. وی چې کله آدم علیه السلام رب العالمین دانچه جوړه کړه او په جنت کې د ده راجوسه کېښودله، نو یې دی راغی، دې ته تاوېده را تاوېده. د وخت نه یې ورسره دشمني وه چې دا تربور د کمې جوړېږي. نو یې ده به وله د خېټې له تنګړی ورکول. یو شي له خلک تنګړی ورکوي که نه. نو یې دې لیکي دا شیطان په خپله دی وایي چې ما ته د وخت نه پته وه چې د انسان به ناکاموي، ځکه چې ما دله لومبی تنګړی ورکړ، نو ده د ډډتوب اواز وکړ. ډډ لکه بعضې شي له سړی تنګړی ورکړي نو کلک اواز کوي، او بعضې داسې اواز کوي چې تا ته پته لګي چې دا شی دننه ډډ دی. وایي ما وایي چې ډډ شی نقصاني وي، ده کې خامخا څه نقصانات به دا به برابر نه. بیا چې رب العالمین آدم علیه السلام کې ساه واچوله، نو دی ته حکم وکړه چې څومره موجود و په اسمان کې، وی آدم علیه السلام طرف ته سجده ولګوئ. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي چې څومره فرشتې وی هغوی سجده ولګوله، او دې بدبخته سجده ونه لګوله. نو چې فرشتو سر اوچت که او ده ته یې وکتل چې دې خبیث خو سجده ونه لګوله، نو هغوی د شکرې د وجې نه دوباره په سجده پرېوتې. دویمه سجده د شکرې الله تعالی ولګوله. دې وجې نه په یو رکعت کې 2 سجدې دي. نو دنه الله بیا تپوس وکړو چې تا ولې سجده ونه لګوله؟
تا ته چې ما حکم وکړو سجده دې ولې ونه لګوله؟ نو ده یو ټکی الله ته ووی چې الله دې د خټې نه پیدا کړی دی، دغه مخکې نه پته ډډ لا بیل دی، خټې نه پیدا دی، او زه د اور د لمبې نه پیدا کړی، ځکه چې دې د جان د پیری اولاد کې او پیری د اور د لمبې نه پیدا دی، زه د اور د لمبې نه پیدا کړی، زما د اور لمبه خشتۍ مزیدارۍ، او چې دا بله شي نو بره زور کوي، او خټه په ځمکه پرته وي، د پاسه پې خلک ګرځي، څښاشي بویې کوي، بدبویي کوي، اوبه پې د پاسه پرتې وي، خلک پې ګرځي، متیازې پې خلک غورځوي، نو دته به زه څنګه سجده لګوم؟ ګوره د عقل نه کار واغېست او کبر یې څو صفتونه شو؟ دوه. یو د الله د حکم په مقابله کې د عقل نه کار واغېست، او دویم یې کبر او لویي وکړله، دته سجده نه لګو. نو رب العالمین دې را ذلیله کړه، زه رسوا بګر ذلیله بګر دی. نو چې دې الله ذلیله کړ، نو الله ذوالجلال ته بیا دې را نیغ شو، الله ته را نیغ شو. ګوره دویم کبر ته یې ګوره، د شیطان 3 صفته دي، هغې نه مونږ ځان ساتو، الله دې ته وساتي. یو صفت یې کبر دی، دویم صفت یې ضد دی، ضد. دا باید سړی په ضد کې وي، که جرګې ول راځي، که څوک ورته ملتونه کوي، او که ښه خبره مو ته کوي، خو دې د هغه خپلې خبرې نه نه وړي، ضد وي پکې ضد. او دریم صفت دا چې د الله او د رسول د خبرې مقابله کې عقل چلول، دا 3 د غټ صفتونه. رب العالمین دې ذلیله کړه، رسوی کړه، او فرشتو ته حکم وکړه، فرشتو سره مشوره هم کړې ده، د دې نه مخکې شیطان ته د هغه مشورې پته ده چې د دې به زه خلیفه ګرځوم، ځمکې ته به یې کوزوم، اولاد به پیدا کېږي، او خپل زما حکمونه به خپل اولاد ته او خپلو بندګانو ته رسوي. نو چې کله الله پاک ده نه تپوس وکړو، نو دې الله ته ور مخامخ شو. ګوره د دې کبر ته او لویۍ ته ګوره، وی تا خو زه ذلیله کړم او رسوا دې کړم، خو زما د ستا په ذات قسم، الله ته قسم خوري چې دا ما ته خو الله ویلو چې دې به ځمکې ته لېږم، خلیفه کوم به، درته پته وه چې داسې به کېږي. او دې نه مخکې پیریان هم په مخ د ځمکه اوسېدلي دي، دې د هغه پیریانو د جنس هم دی. وی د دا اولاد به ما نه یوم جنت ته نه ځي، ستا د رضا کار به نه کوي، او د هر طرف نه به زه د ده په د اولاد او په د حمله کوم، د ښي طرف نه به حمله کوم، د ګس طرف نه به حمله کوم، د شا نه به حمله کوم، د مخې نه به حمله کوم، د بره نه. مطلب دا چې دې به زه پرېږدم نه، هر طرف نه په ده راځم او زه به حمله کوم، خو دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم، دې به زه ګمراه کوم. نو دوه خبرې شو، یو خو د آدم علیه السلام سره دشمني ده چې د ده د وجې د ما د 80,000 کال عبادت په وبولو شو، او یو یې ګورې الله سره دشمني ده چې تا به نه خوشحالوم، ځکه د انسان په تابعدارۍ خو الله خوشحالېږي. دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده. رب العالمین ورته 5 قسمونه وخوړل چې تا هم قسم وخوړه، خو زه هم درته 5 قسمونه خورم، زما دې په خپل ذات، په خپل جلال، په خپل عظمت، په خپل لویۍ او په خپلو صفتونو قسم چې که ته ډېر هم ګمراه کې او ډېر هم خطا کې او ټول عمر یې زما نه لرې وساتې، خو که دې یو ځلم ما ته د دې ټولو ګناهونو نه توبه وباسي، ستا دا ټوله خواري به په اوبو لو کړم او ځان ته به یې رانږدې کړم. اوس یو خوا شیطان شو، جګیا یې دې خپله خواري کوي، او یا کاله 80 کاله په یو انسان خواري وکړي، او یا 80 کاله بلکې د دې نه زیاته خواري وکړي. یو بت پر دا آتش پرست دی، آتش پرست شمعون یې نوم دی، شمعون، او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ذوالنون مصری دی، غالبا مالک ابن دینار رحمت الله علیه، او دی ولا راغی ورته کېناسته او ایمان راوړه، ګاونډي وده هغه ورته وی چې ما خو 80 کاله یا 100 کاله تقریبا د اور عبادت وکړ، او دې ځان قدر کې اوس پروت دی آتش پرست. وی څه دپاره یې د اور عبادت وکړه؟ وی دې دپاره مې وکړه چې اشنۍ او دوستي ورسره پیدا کړو. وی یو کار خو وکړه، تا دا 80 کاله 49 کاله چې د دې اور د عبادت وکړو، نو تا به ورسره څه ناسته اشنۍ خو پیدا شي، اوس خو ته روان یې مرې، یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سودی یو که نه سودی.
او زه د دې اور د خالق عبادت کوم. زم ګوته وردننه کوم، ګورم چې زما راسودی او که نه سودی، راځه بس دا تجربه به پې اوس وکړو. هغه بت پرست پوه شو. اوس الله چې چاته هدایت کوي، حالانکه هغه آتش پرست یو انسان ګوره د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشته. د الله مقابله کې بل ته خدای ویل دا ډېره لویه ګناه ده. نو ده د شرک عبادت وکړو، یا 80 کاله او یا کاله یا 4.5 کاله، خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکل کې بوډاوالي کې مري، ځان کدن ترې زیرې بس مري. الله ورته هدایت کوي. اوس پوه شو ویره یو کار دی. وی دا خبره مې ستا خوښه شوه، خو که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه موزم او خو هم څونه ګټم. وی زه ګرنټي در کوم چې الله به جنت در کوي. دا بزرګ ورته وایي. نوم مې دې وخت کې پوره ذهن له نه راځي، غالبا یا مالک ابن یا نون مصری رحمت الله یو کس دی. وی ګرنټي راکې وی یو. وی څه ګرنټي راکې؟ وی چې ته څه غواړې. خو دا سړي اوس الله ورته هدایت وکړ. ما خو تاسو ته وایي چې زړه ته یو خوا فرشته ناسته ده، ملهم ورته ملهم، او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچوي، القاء الخیر، هغې ته الهام وایي. بل خوا شیطان ناست دی، هغه شیطان نوم وسواس دی، او چې د زړه ته کوم هغه القاء الشر، هغه ګندګۍ وروړي، هغې ته وسوسه وایي. د شیطان نوم وسواس، د فرشتې نوم ملهم. دې چې څه غورځوي وسوسه، او هغه فرشته چې څه غورځي هغې ته الهام وایي. اوس فرشته لګیا د هغه الهام شروع دی. نو وایي ته وایي چې ته به څه ګرنټي راکړې؟ نو چې ته څه ضمانت غواړې؟ یو لیکل به راکې راله؟ وایي بلکل در کوم. ښه ولیکه ماله. ده وله ولیکل چې دی سړي د شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو، دله زه ضمانت ورکوم چې دی به جنت ته ځي. کاغذ یې وله ورکه او هغه کلمه شهادت وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هغه د آتش پرستی پرېښه ده، مسلمان شو. چې مسلمان شو او بس لږ ساعت پس مړ شو. چې مړ شو هغه وصیت وکړو د مرګ نه مخکې، وایي که زه مړ شم زه خو مسلمان شم، وایي ما خو هېڅ عملونه کړ، ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر کړ، نه مې مونځ وکړ، نه مې روژه ونیوله، نه مې څه چا سره د نیکۍ خبرې کړي دي، نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړي دي، دغه کلمه مې ومرم، ځن کدن مې دی. خو که زه مړ شم یو کار به وکړې، په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ښخ کړې، او دا عالم به راباندې جنازه کوي، او دا کاغذ به راله په سینه د پاسه ایږدي. ساعتې ووتله، چې ساعتې ووتله دغه بزرګ ولی الله چې هغه ولمبه جنازه یې پرې وکړله، او چې قبر کې سینګ ښخ که هغه کاغذ یې ول په سینه د پاسه کېښود، خاورې پرې واړوده. چې کور ته راغی، اوس پړه کې سوچ کوي چې بنده دا دې څه غلطي وکړه، ته د جنت ټیکهدار یې چې خلکو له د جنتونو کاغذونه ورکې. دا جنت زما دی، ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته به ځم او که دوزخ ته به ځم، نو بل له څه له کاغذونه ورکوم، دا مې څه غلطي وکړه. خو الله ما راونیسي، جنت زما دی. اوس چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي، نو دا خو زما جنت نه دی چې اوس هغه ایمان راوړ او ما ورپسې انتقال وکړه د جنت، او کاغذ لا په سینه ده پروت دی. په دې سوچ کې مې چې یاره داسې کار کوم چې قبر وله کنومه، دا خپل کاغذ ترې راوباسم، دا مې څه غلطي وکړه. په جړا سر دی کې وده شو. چې وده شو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرست چې مسلمان شو ویني، خشته سپینې مزېدارې جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا خوندي او خوشحاله دی. تپوس دی کوي ملګري الله را سره څه وکړل؟ وی الله وبخلم. وی په څه وبخلې؟ وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو، هر څه یې راته وبخل. ګوره شیطان په اویا اتیا 4.5 کاله خواري کړې ده، او څومره خواري پې کړې ده، دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده، د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده. لیکن د الله وینا چې یو ځل یې کلمې شهادت وی مسلمان شو، هغه ټول هر څه د شیطان خواري په وبولو شو. وی چې وی بخلی وی وی بس وی چې دا ایمان دې راوړو مسلمان شوی. نبی علیہ السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، یې سړی مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې د څومره ګناهونه کړي دي دا ټول ورته ختمه. وی دا جنت یې راک والا وی دا خپل کاغذ دې مړه، ستا کاغذ ته مې ضرورت نشته. دله کاغذ ورکړ، چې کاغذ یې ورکړ او راویښ شو، هغه کاغذ یې په لاس کې پروت و، کاغذ یې په لاس کې پروت. زمارون خبره دا ده چې که شیطان ډېر زورور دی، الله زور او طاقت ورکړی دی،
او ډیر زیات زمون پټ دشمن دی پسترګ وینین او دی خو سره بل د کور دنش دشمن نفس دا هغه چې کوم جاله دا هغه ور سره مرګره ده او دی ډیر خواري مو کې خواريو کې ولا تاسو من رحمت الله من روح الله دا الله د رحمت نه مایوسی بنه کې کته ډیر زیاتم گمراه شو شیطان دی خطا کی او یو ظلم راشه د الله په حضور کې سجده ولګي چې الله باس زه معافي غواړم نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړی د ټوله په بولو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عرفات تلا الله تاسو ټول بوت لیکي او ګور یو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي نو کم مسلمان باندې چې حج فرض دي هر چاته پته لري چې په ما فرض دی کنه نو هغه داخلي وکي ښا بینکونو په ذریعہ هم داخلي شروع دي او دا باقی دا نور ایجنټان چې کم دي هغه بم سور دي پس داخلي شروع کین نو د کې سستی مکر نو چې نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع د اخیری حج جمعه ده او عرفه ده او د عرفات په میدان کې ودرېد جبل رحمت ته مخامخ یو ځای دی هغه ځای کې نبی علیہ السلام مبارک خطبه ویلې ده او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جمعات ته دا د نبی علیہ السلام مبارک د خیمه دی دې کې خیمه و نو ودرېد او د صحابه کرامو دا ډېر لوی هجوم دی تقریبا 1,40,000 کم و بیش صحابه کرام مرګري وسره څوک په غر د پاسري څوک یو طرف ته څوک بل ته دی نو نبی علیہ السلام مبارک الته کې یو درې سوالونه د الله نه وکړل درې دعاګانې وغوښتل دریو کې دوه دعاګانې قبول شوې یو دعا چې د نو هغه وخت قبول نه شو د هغې جواب ور نه شو نبی علیہ السلام نه په ها کې او نه په نه کې چې دا قبلو نو چې نبی علیہ السلام مبارک واپس راغی مزدلفه ته نو مزدلفه کې یو ځای دی جبل قزح ورته وایي او ډېر د دعا د قبلېدو ځای دی زموږ علما لیکي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو ر دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته حتی چې د بیت الله د منځ نه هلته دعا ښه قبلېږي او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت دی ګورئ دام نه چې ګنې هر ټیمه هغه همدغه د مزدلفې په ورځ باندې د سار د مانځه نه پس د نور ختو پورې ټیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه وه چې کوم ځای خیمه وه نو هلته اوس د مزدلفې جومات جوړ او دا جبل قزح هغې سر نږدې غر هلته نبی علیہ السلام مبارک هغه درېیمه دعا وغوښته نو چې هغه درېیمه دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه وی دا مې همدله قبوله کړه نو نبی علیہ السلام مبارک فرمائی وی خندل ډېر خندل نو صحابه ورته د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی د جړا مقام دی ځکه دعا کې خلک جاړي او نبی علیہ السلام په جړا کې هم دعا وغوښتله دا ودې خندل ولې وی شیطان مې ولیدل وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو شیطان راته الله وخو وی خورې راغشتې په سر د پاسه یې چولې او چغې والې واویله واویله او منډې والې چې تبا شوم او غرق شوم ځکه نبی علیہ السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې وي او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې وي او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق د ما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه او که ستا په دې امت د بنده حقي او دې تا نه معافي وغواړي الله نو هغې له موږ څه طریقه جوړه کړه نو چې الله د چا نه رضا شي ګوره د بنده حق نه معاف کېږي په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي خو که الله د چا نه رضا شو نو هغه طریقه دا ده نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ګوره نبی علیہ السلام مبارک وخندل وی د الله په حضور کې مې الله ته داسې وي یا الله چې دا د چا په چا حق دی دله جنت ورکه کنه ورته ووایه چې تا له دا جنت در کوم دا مسلمان ته دا خپل حق معاف که کنه نو دی به یې ورته معاف کړي اوس پردي حق الله نه معاف کوي خو که الله دله جنت ورکوي چې حاجي صاحب تا له جنت در کوم ځه دا فلان کې وبخه او دی وایي زه به دا جنت به والم او دا فلان کې به وخم ده راته خپل حق وبخه کنه نو شیطان وی په سر خورې واچولې او منډې والې او جړلې چې تباه شوم او برباد شوم هلاک شوم نو دې بیا د ده خواري چې الله ضایع کړي او برباد یې کړي په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان او د کرد ابن جابر په شکل راغلی دا یو ډېر لوی د یو ملک و
او راغې ابوجهل سره لاس نیولې دی او دې مه یېرېږه زما قوم هم را روان دی 3,000 مې قوم را روان دی 3,000. ابوجهل بار بار تپوس کو دی خو دا کورس په شکل و د هغه لوی ملک په شکل و هغه تپوس کوي هلکه هغه لښکر دې راونه رسېد هغې غر نه شاته را روان دی سپیکر چې ونه کړي خو چې کله جنګ شروع کېږي زما قوم به را رسېدلي ابوجهل په دې خوشحاله ملګرو ته یې وی خفه کېږئ مه تاسو 1000 کسان یې مسلمانان خو دا 100 کسان دي او د دې کورز ملګري چې دي نه هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي او چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوې که نه او فرشتې رالې فرشتې د بدر یو غر دی په هغې د پاسه د میږو په شکل کې دا میږي دا وزر وله زه چې صحیح نم که نه اته چته یې نه ایله مې میدان ته مې راوستې اوس به دې پته ولګي دی خو بیا لکه د مشرف خپل او پردی نه پیژني بیا خپل تمثیلې ورته کوي او پردي تمثیلې ورته کوي را مې ورته اوس به درته پته ولګي کوم خوا ځې وایي به ته ما ته لاس پرېږده ابوجهل یې راکاږي او ابلیس ته لاس راکاږي خدای بدبخته ته اوس څه یې نه هغه د دنیا فرشتې رالې د یو فرشتې مقابله نه شو کولی بابا اوس ته د 1000 فرشتو مقابله را مې ورته اوس به درته پته ولګي انی ارا ما لا ترون لاس یې ته وویسته هغه ابوجهل سره د هغه خپل لښکر یې پې تباه برباد او مختلف سکیمونه حربونه دې بدبخته ورځي یو ځل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې ملاستې مسلمان دی وله راغی یې پسه لک او ورته وایي ولې د خوبه دې ویستم وار شوي دیوال را غورځېږي پسه دیوال د باندې را غورځېږي هغه زر پاسې جامې وڅنډلې خو چا خوښ دیوال را پرېوت چې را پرېوته دغه سړي ور منډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای را سره خو ته خو زه د مرګه بچ کړم ته څوک یې او تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه که دا دې زه د خوبه نه وي راویښ کړې او دا دیوال په ما را پرېوتې وې خو زه خو بیا دڼیا کړې وې مړه به وې اوس خدای را سره خو وکړه وایي مړه دواګانې مه کوه سړیه وایي ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی ده مرګ وایي زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره او ښېګړې ته ګوره دا خو ما سره ښېګړه وکړه ته څنګه شیطان یې وایي ښېګړه مې سره نه ده کړې ظالمه دا دیوال را پروتې اوس به شهید شوی وې ته به هم راته په جنت کې نیغ نیغ کېدې شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګ ورونو د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین د موږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي ډېر قیمتي مرګ دی لکه دا خلک وایي دا جامع حبسه کې چې دا څومره ماشومان او جینکې او زنانه نو ټیک د وارثان خو خپوي او مسلمانان هم خپوي خو هغې ته رب العالمین د شهادت مرګ ورکړي او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ او نبی علیہ السلام فرمایي د شهید متعلق چې ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت د دې روحونه به د الله د عرش لاندې وي لاندې او په الوتکو کې به او چې کوم ځای کې د جنت خوښې چکرې به لګوي چې کوم ځای کې خوښې جالې به د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې به ټیکانې به هلته نو دا خبیث له مختلفې حربې او طریقې ورځي نه پیغمبر پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کو دا په جومات کې د انور تندر نیولی د هغې منځ یې کو چې منځ یې کو را رسته شو بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړه د صحابو ته تپوس وکړه د الله رسوله په دې مانځه کې رسته شو دا ولې او بیا مخکې شوې دا ولې وی شیطان راغی او د اور لمبې راوړه او ما ته یې په دې ځمکه له پاسه وغورځوله نو یې رسته شوم وی نیت مې وکړه چې راوینیسم خو تښتېد او وی که رانیولې مې وې نو وی بیا به مې د جومات په دې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړې وې وی الله رسول رانیولې به دې و که نه وی د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شو د هغه د زما د رور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زمان په دې پیریانو په دای خو هم د پیري زه راته په شیطانانو هغه تسلط راته زمان پې د پاسه هغه خپل تسلط راته نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راتله نو ما پرېښود رددته خاصعا مې چې زه چخې خیروک شي او چې دا ور مخکې شم نو دا الله جنت راته وښو
وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک ترې وشو کوم، وی بیا مې پرېښو، او که دا غونچک مې را شو کولی نو تر څو چې دنیا آباده و تاسو به ترې میوه خوړه او خلاصېده به نه. نو ګوره دا شیطان په پیغمبر هم حمله کوي، خو الله ته پیغمبر ساتي. نبی علیہ السلام مبارک په خپله فرمایي، چا یې تپوس وکړو، وی نبی علیہ السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته. صحابه یې تپوس وکړو د الله رسوله تا سره هم شته؟ نبی علیہ السلام وفرمایل او ما سره هم شته، خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی. پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي، زه ته الله محفوظ ساتلی. او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي، خو نه پرېږدي. څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي، کوشش کوي چې دین ولا خراب کړي، کوشش کوي. ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی، الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي. یعنې که دا فرشتې نه وي که نه، دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي پرېښې به یې نو، ځکه غټ دشمنان دي. چا باندې به یې اور اچو، چا باندې به یې په ټوپک ډز کو، په چا باندې په چاړه به یې غذار کو. دا خو الله تعالی فرشتې دي. قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة، دا هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي. که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به یې نه وي پرېښی. او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې دې ډېره زبردسته حمله کوي. امام رازی رحمت الله علیه، فخر الدین رازی ډېر لوی عالم تیر شوی دی. دومره لوی عالم تیر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی. که تاسو د هغه تفسیر وکتو نو عام مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلی دی. یو ډېر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی دی او فلسفي عالم تیر شوی دی. یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه، د هغه سره د امام رازی رحمت الله علیه نسبت و. نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته وباچوي. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوي، په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوي. دی لګیا دی الله سینځي او هغه مرید ورته وباچي، یو لوټه یې تشه کړه، هغه مرید لاړ، اوس بله لوټه، ده سوچ اوس بل ځای کې دی مرید ورته لګیا دی وباچوي. ډېرې زیاتې اوبې استعمال کړې. مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبې استعمال کړه، دا خو دې اسراف وکړو. خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه را واغېستې، داسې یې وویشتلې. او زه به پښتو کې ته معنا وکړم چې اوبې وویشتلې، وی ورته وایه چې بې دلیله خدای یو دی، بې دلیله خدای منم. او چې دی څنګه ووی هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه او داسې وکړه. مریدانو یې تپوس وکړه، وی حضرت څه چلو، تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې. زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده، اسراف دی. او بیا دا د اوبه دې کم خوا ویشتې او دا ودې ویسو. وی ما ته الله امام رازی را ښکاره کړ، فخر الدین رازی د مرګ په حالت کې وساتې وته او هغې ته مې توجه شوه. د بزرګانو ته کشف کېږي، کشف یو شی به ظاهر کې تا ته نه ښکاري، هغې ته به الله ښایي. وی زنکدن کې پروت او شیطان سره مقابله وه. د زنکدن په وخت کې ګوره دا خبیث مضبوطه حمله کوي. شیطان ورته وایي چې وایه که نه الله شته، ده ورته وایي او څه دلیل دی؟ یو دلیل یې ورته ووایي. شیطان ورته وایي مړه دا دلیل خو دې بېکاره دی، هغه یې وله باطل. د یو کتاب لیکلی دی امام فخر الدین رازی، د الله تعالی په وجود سل دلیله لیکلی، سل. وی دا دلیل خو دې بېکاره دی. امام فخر الدین رازی ورته وایي ښه دا دویم دلیل، چې هغه دویم دلیل یې ورته پیش کړی دی، وی دا دې هم بېکاره دی، دا هم باطل. دریم دلیل یې ورته پیش کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده، دریم یې ورته وی دا دې هم باطل. اخیري او زه ورته په توجه یم، ده ته الله د کوم ځای نه ښایي، دی د لر ځای نه ویني. وی اخیري سلم دلیل ته خبره ورسېدله. وی ما وی چې دا سلم دلیل ورله برباد کړي، خو دا سړی راله د ایمان نه تېری. وی بس یو چونګ اوبه مې راواغېشتې، ورو مې نوستې او اواز مې وله ورکړه چې ورته وایه چې بې دلیله خدای منم. وی الله زما هغه چونګ اوبه د امام رازی سینې ته ور ورسولې او امام رازی ورته ووی چې ابلیس صاحب زړه مه ستړې کوه، دلایل پرېږده، بې دلیل الله موجود دی، یو دې منم. وی شیطان د هغه د زړه نه خپلې نوکې وویستې او امام رازی سره د ایمان نه د دنیا نه لاړ. د زنکدن وخت کې امام رازی غوندې سړي ته نښتې دی.
په دلایلو نشي والی. هغه وروره په جنتونو کې ګرځېدلی دی، په اسمانونو کې چکرې والی دي، د هر پیغمبر خبره اورېدلې ده، په دریابونو ګرځي، په دنیا ګرځي. یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ده. یو زمیندار چې و نو هغه یوې کوله یوې، او شیطان ولا راغی، خصوصا مسلمان شیطان ورته انسان په شکل کې راغی. وی زمیندار کاکا یو خبره ته کوم، خدای څو خدایان دي؟ هغه ته خدای یو دی. وی څه دلیل دی را سره چې خدای یو دی؟ دا زمیندار کاکا ورته وی دلیل غواړي؟ وی او وی خو درې کې دلیل دته وی یو درولا، او هغه د غوان هغه چوکني، هغه خو مضبوطه چوکۍ کنه، هغه د خون نه جوړي کړه، څه نه جوړي، هغه سیخ پکې لا بیلی، هغه چوکۍ راواغشته او ورپسې ورغی. وی تا خو چوکۍ راواغشته ودرې کنه، دلیل دته خیمه، دلیل دته خیمه، شیطان دی تختیده. وی خدای دې بېخوبه دلیل مه وایه، به زه بې دلیله دا منم چې الله یو دی. نو شیطان سره مقابله کېږي نه، دنیا کې چې ستا نه لږ غوندې پوهې هغه سره مقابله نشي کولی، شیطان سره به څنګه مقابله وکړي؟ مونږ ته الله وایي مونږ ګوره چا پیدا کړی یو؟ الله پیدا کړی. دا ښکلی شکل چا را کړی دی؟ الله را کړی دی. د امام شافعي رحمت الله علیه چا تپوس وکړ، وی د الله په وجود د سره دلیل شته؟ وی یو. وی څه دلیل؟ وی ګوره د توت پاڼه ده، چیلی یې خوري نو پچې ته پیدا کېږي، او د دې توت پاڼه د ریخمو چنجې یې خوري نو ریخم ته پیدا کېږي، او د دې توت په پاڼه باندې چې کم هغه جوله پرتی سلیخ پروتي د شاتو مچۍ پې کینی، د هغه په خېټه کې د شات پیدا کېږي. ګوره یو پاڼه ده او درې مختلف څیزونه یې خوري، او د هغې په خېټو ته چې رسېږي نو یو ځای کې ته شات جوړېږي، بل طرف ته ته د ریخم جوړېږي، او د چیلی خېټې ته چې ورسېږي نو پچې ته جوړېږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زمونږ د دین لوی امام دی، د هغه په زمانه کې یو دهري و، هغه خدای نه منه، نو یو ځای کې ورسره مناظره مقابله جوړه کړه د بادشاه په دربار کې. امام صاحب رحمت الله علیه قصدن هغه د بادشاه دربار ته لږ غوندې لیټ ور ورسېد. هغه دهري چغې جوړې کړې، وی دا ستاسو امام دی، دا ستاسو ملا دی، د وعدې پابندي نه کوي، ټایم څه وخت دی او دې څه وخت. خلکو مې چې امام صاحب کېدی شي مقابله به نشي کولی، باس به نشي کولی، ځکه لیټ شو. امام صاحب ور ورسېد، چې ور ورسېده دهري چغې جوړې کړې، دا ستا وعده ده، دا تر مسلمانانو مشر یو ځان تعلیم وی. امام صاحب ورته ویره ما لار غلطه کړه، په دریاب رالم. وی دریاب ته چې راورسېم کشتۍ نشته. وی خدای پاک اوس مې مقابله ده د هغه سړي سره، کشتۍ نشته. وی دی کې یو اونه وه، هغه اونه خود به خود اره شو، او بیا خود به خود اره وګرځېده، او هغې نه تختې جوړې شوې. سړی نشته او تختې ته وی ناشنا واقع مې ولیده، او بیا ترکال نشته، هغه تختې یو بل سره یو ځای شو، ټسار کېده او میخونه پکې رالله، او صاحب هغې نه کشتۍ جوړه شوه. وی بیا ورو ورو راله زما د اخواله، او داسې را ټیټه شوه لکه یو څاروي ته چې څاروي ټیټېږي چې سړی پې سورېږي، ورته راوختمه، او مانګي نشته، او نیغه دې طرف ته راله. وی دا ناشنا قصه مې نن ولیدل. هغه دهري چې دی هغه چغې جوړې کړې، دې دروغ ته لا ګوره، ترکان نشته او کشتۍ جوړه شوه، ارکش نشته او اونه راپرېوته او تختې ته جوړه شوې، مانګي نشته او دې کشتۍ کې راسور شو، د یو طرف نه بل طرف ته راپورې وت. وی خلکه دا دروغجن ما سره باسونه کوي، دومره غټ دروغ. امام صاحب ورته وی دا نه منې؟ وی نه. وی بس زما ستا فیصله خو شو، ختمه شوه. وی نه باس به کوي، بس ختم شو که نه. وی یو کشتۍ بغیر د مصري نه نشي جوړېدی، تا په خپله ومنله. یو کشتۍ دا دومره لوی نظام به بغیر د الله نه څنګه جوړ شي؟ جوړونکي نه بغیر څوک جوړ. او یو راکوټې غوندې کشتۍ بغیر د مانګي نه د ډرایور نه چلېدی نه شي، ته په خپله نه منې، عقل دې نه حالي چغې دې جوړې کړې. دومره لوی کائنات، دا دومره لوی نور او سپومې او دا ستوري، دا نظام به بغیر د یو چلونکي د څنګه وچلېږي؟ وفي انفسکم افلا تبصرون. قرآن کې الله فرمایي که تا د خپل ځان ته مکتل ته به وپېژنې چې د دې وجود دپاره یو خالق او یو مالک او یو جوړونکی ذات شته. نو شیطان به راته څه وایي؟ د شیطان چال یو خو د کبر دی، دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی به د عقل نه مخکې کوي، او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګورې عقل هېڅ شی نه دی. ولې؟ زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر لګي، زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي.
او د الله علم محیط ته، اسمانونه پورته لاندې، تیره شوې زمانه، راتلونکې زمانه، پټ ښکاره. قرآن کې الله فرمایي وی چې څومره اونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي، الله وی زه پې خبر یم. او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي، تخمونه، یو زمیندار چې د شړشم دانې راوالي او په ځمکه کې ونولي، د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي، خو که ده د غنم دانې راواغېستې او په ځمکه کې ونوستې، دې د خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته ده او څومره دي؟ نه. او الله وی دا ټولې ما ته معلوم دي. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر. الله اکبر. د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې، په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي، الله وی ما ته معلوم دي. نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پویا د الله او د رسول د علم په مقابله کې هېڅ شی نه ده. نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا ته دغه راوړي، عقلي دلایل به راوړي، سوچونه به راله خرابوي. او دریم څیز د هغه ضد دی، ضده. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دا دغه سا وباسي، اسرائیل علیه السلام، دې به منډې وایي، ابه ورپسې وي، لږه موقع به ورکوي، او دې به سجدې لګوي. نو دې به یو ځای کې سجده ولګوي. نو چې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه، دا خپل نوم عزازیل دی، عزازیل. او ابلیس د ده لقب دی، ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي. نو دې به سجده ولګوي. اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه، بېوقوف بچیه، پته راته کوم ځای سجده ولګوله؟ وی ولې؟ وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې، ده ته خو پته نه لګي، دی خو سجدې لګوي او چغې وباسي. وی آدم علیه السلام قبر دی مخکې، وی دی به هغه وخت راپاسي چې توبه توبه معافي غواړم، معافي غواړم، معافي غواړم. دومره ضدي. او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله دې جهنم ته الله ور واچوي، قرآن حکیم کې من الله فرمایي جهنم ته، نو دته به را جهنمیان راغون شي، دې به ورته تقریر کوي. وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. دا ټول جهنميان به دته ناست دي، هغوی به ملامته کوي چې سپېره ستا د وجې نه موږ تباه شو. دی به ورته وایي تقریر به کوي، د اور په کورسۍ نبي علیه السلام فرمایي دی به ورته کښېني ان الله وعدكم وعد الحق، الله سره وعده کړې و، رښتیا وعده کړې و. ووعدتكم فاخلفتكم، ما هم وعده کړې و، دروغ مې کړې و. ما وی نه قیامت شته او نه جنت ته او نه دوزخ ته، هغه دروغ وختل، دروغ مې راته ویلي. او الله چې کوم وعده کړې وه چې زما څوک تابعداري جنت ته به ځي او که څوک مې نافرماني دوزخ ته به ځي، الله خپله وعده پوره کړه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. د جهنميان له بستر ګوتس منډي مړه وی تاسو کې ما پړې خو نور اخلي چې په زور مې باندې بوت ته سجدې کولې، تاسو لیدې ومس، خو صرف اسی مې اړه کې راته دعوت کو، زما منلو چې کوم الله پیدا کړی وی دا غم نه منله، چا چې دله نعمتونه درکول دا غم نه منله، او زما هغه فکرونه او سوچونه هغې پسې روان وی. ما كان لي عليكم من سلطان، ما خو تاسو کې څه پړې نه دی چولې، ته زور خو مې در باندې نو، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما اسې دعوت مې درکو، زما خبره مو منله. فلا تلوموني، ما ملامته کوي، ولومو انفسکم، ځان ملامته کوي چې دا غلوی ذات چې کوم ستاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونه او بچي او ښکلی شکل رزق مسلماني ایمان یې درکړی هم پرېښود، ما پسې روان شوې. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه، نه تاسو زما فریاد لر کولی شئ، زما د چغو جواب کولی شئ، انا د ستاسو د چغو جواب کولی شم، ستاسو نه فریاد نشم اخیستی. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. که تاسو په دنیا کې زما تابعداري کړې ده، زه د هغې نه انکار کوم، نه به م کوله. چا راته وایي چې زما تابعداري کوي؟ ظالمانو له د الله لوی عذاب. نو او یا زره کاله چې دی په جهنم کې تیر کې، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي او یا زره کاله د جهنم د یو سکنډ د عذاب نه دی الله وساتي. ګوره نو راو به یې باسي، دی به چغې وایي او کرکې به وباسي، او داسې په جهنم کې دی تاویږي، کلمې به ترې وتې وي لکه وایي چې د هغوی په دې ګاڼې تاویږي. نو راو به یې باسي، هلکه زه بخم دی معاف کوم دی، خو اوس یو کار وکړه. وایي څه کار وکړم؟ وایي آدم علیه السلام طرف ته اوس سجده ولګوه، اوس ته معاف کوم. وی الله داسې اوس دا نه کوم، دا نه کوم. مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخښي، هغه تقریر کې دا ټکې ووایي. اوس مې یېرې څوک بابا اوس وفات شوی دی چې هغه دا ووایي چې او یا زره کالې الله
په جهنم کې وسوځي او بیا راوباسي او ورته وایي چې اوس آدم علیه السلام د سجده وکړو دوی چې دا نه کوم نو بابا والا حاضر کوي مولوي صاحب کافر پښتون دی وایي ضد دی زده دا رده ضد الله یم د زده استاد نو څو صفتونه شو یاد بم شي څو صفتونه شو یو کبر لوی چې الله ته سینه دبول او دویم د شریعت مقابله کې عقل استعمالو او دریم زد دا درې صفتونه کوم کې پیدا شو دا شیطان صفتونه دی الله رحمته وساتي ان کید الشیطان کان ضعیفا قرآن کې الله فرمایي چې شیطان سکیمونه سازشونه دا ډېر کمزوري دي کبر نه ځان ساته نبی علیہ السلام فرمایي که د یو انسان په دماغو کې د اوري د دانې عمره کبري د اوري د دانې عمره کبر نو د جنت خوشبویي په حرامه ده هله به جنت ته ځي چې دا کبر ته وځي حالانکه د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي دا د شیطان صفت دی او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول او الله فرمایي وی د در صفتونو نه ځان ساتي د تابعدارۍ نه ځان ساتي او عجیبه دلیل الله وایي قسم دې زه خو چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم الله فرمایي وی دا څوک دی لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه مړه ته د سره ګرځي ستا پلار یې کنځلی دی ستا مور پلار ته کنځل کوي الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت وی ستا مور او پلار یې د جنت ته رسېدلي نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کوي آدم او حوا علیهم السلام دی د جنت نه راوستي نو ستا مور او پلار د جنت نه رسېدلي نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کړي یو او دویم څه شی دی دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي بربند کړي دي ستا مور او پلار جنت نه رسېدلي او بیا بربند کړي دي جامې یې تیستي لیریهما سوآتهما جامې دي نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې د جنت نه یې دله راوویستل نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې دا غیرت پکار دی حیا پکار ده چې داسې انسان دې سړی تابعداري وکړي نورونو ډېر خطرناک دشمن خو دی قسم دې زه خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چې تا وښو چې چل به ورسره کوو ډېر خطرناک دشمن دی داسې دشمن دی چې پټ دی ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي او پټ دشمن سره زړې څه کولی شي په سترګو نه ښکاري پټ دشمن دی او بیا جال د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي او دومره طاقت ولا رب العالمین ورکړی دی وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي د ځمکې نه د هغې انسان پړه کې وسوسه اچولی شي داسې مضبوطه وسوسه دله الله ورکړې ده نو ته به وایې چې د دې بلا نه په څه خلاصېږو دا ډېر خطرناک دی د نه په څه خلاصېږي په سترګو نه ښکاري وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي نفس اماره بسو جاله زما زړه سره پرته ده زما په رګونو کې ګرځي نو یو دم یې الله ښولی دی هغه د الله ذکر دی ذکر چې کلم د الله ذکر کېږي په دې زړه کې وایي الله الله یا لا اله الا الله دې به تښتي د ده یو صفت خناس دی خناس تښتېدونکي رستو کېدونکي ته وایي نو که ته وایې زه د شیطان نه بچ شم د الله ذکر کوه دې به رانه تښتي او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي بانګ هم د الله ذکر دی که نه نو چې بانګ شروع شي دې تښتي دا شیطان او ټیزونه اچي ټیزونه او هغې پورې منډې وایي چې دې دا بانګ اواز نه اوري نو بیا راشي چې بانګ ختم شي نو چې بیا اقامت شروع شي اقامت بیا د الله ذکر دی نو بیا تښتي منډې وایي نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان زړه ته کښېني نو دا انسان هله پرېږدي چې دې سلام وګرځئ او پته ورته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړل او که 4 مې وکړل هغه زور د انسان نه بس نورونو دا 3 صفتونه د شیطان دي الله دې موږ د 3 صفتونو نه ساتي او ورسره د الله ذکر کوئ ذکر د الله چې ذکر څومره زیات کوئ هغه به د شیطان نه محفوظ یې بس شیطان نه خلاصېږي د الله په ذکر چې خوله خوځوئ د الله ذکر دا غیبتونه او دا کنځلې یو بل پسې سپکه ویل دا ټول د شیطان صفتونه دي د دې نه به ځان ساتو او اخري یو ټکی وایم یو شیطان دی هغې ته قرین وایي هغه چې دې څنګه دا شیطان اګی چی ګورې دا ابلیس ما ته ورته د نسل بدل شوی دی د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کېږي لکه څنګه چې د انسانانو پیدا کېږي او د ده دا جنس الله بدل کړي دی اګی چی او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځي نو چې کوم اولاد د اګوره پیدا کېږي ډېر زیات دي
او چرګې تاګیا کې د زور بچی راوړي نو بلا ګی چې سپیره بچی او بلا بچی پیدا کېږي نو هغه بچی پیدا کېږي کم مخلوق چې د هغونه پیدا کېږي هغه د شمیر نه زیات دي لکه ماشي شو مچان شو یا دا نور د هغې شمیر څوک نشي کولی نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي خو یو دی چې هغه څنګه دی پیدا شو نو یو ورپسې ولګوي وایي ته به ردنه نه جدا کېږي تر مرګه پورې به ته د سره تو دوی کوي خو دا بل خو راته ده ووایه بشیرجانه تو دوی کوي خو کیسټ به بیا ولګېده ته مې چل خولی ذکر وکړه که جبلي نو حاصل دا دی چې دغه دی دا څه مې وی نو هغه د چې دې څنګه ورپسې خپل بچی ولګوي تر مرګه پورې هغې ته قرین وي نو چې دې کله جهنم ته دا سړی ګمراه شي که نه او دا جهنمي جهنم ته غورځېږي نو دغه شیطان چې دا کم د سره پیدایشي ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی وتړي او دواړه او برق جهنم ته غورځوي د انسان دا ګمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشومای نه ورسره ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی تړلي په جهنم کې به یې غورځوي مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وی د جهنم دا سزا خپله ده وایي دا ډېره لویه بېغیرتي ده چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت وي واقعي دا ډېره لویه بېشرمي ده بېعزتي ده چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر وبس کي بعضې د هغه د چترۍ لاندې ولاړي بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دي دا ډېره لویه بېشرمي ده الله دې محفوظ وساتي او که څوک دعا کوي نو بل سړي ته نه دي پکار چې هغې سلام واچوي خو که سلام یې واچو نو سلام جواب واجب دی فرض دی دعا په دوران کې ورته جواب کولی شي امام سلام وګرځوي او مقتدي لا په التحیات لله یا په اللهم صل کې وي مقتدي سره امام سره یو ځای سلام ګرځوي که نه ګوره عبده ورسوله پورې به خامخا وایي او چې عبده ورسوله پورې مقتدي مونځ ورسو نو بس امام سره بیا سلام ګرځوي ځکه دا وروسته درود شریف ویل یا دا دعا کول دا سنت دي او د امام تابعداري واجبه ده نو عبده ورسوله پورې خو به لازمن وایي او که د هغې نه اړولې او امام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو دې د باقي خبرې په منځ کې دې پرېږدي او امام سره یو ځای د سلام ګرځوي جینۍ د خاوند کور ته په ډولۍ کې وړل څنګه دي بلکل ښه خبره ده ډولۍ خو ډېر د عزت شی دی او چې پټه طریقې سره په ډولۍ کې یوړلی شي دا ډېر د عزت طریقه ده دا ښه خبره ده او بل دویمه دا ده چې دغه د پخوا خو زمونږ د مشرانو به دا طریقه وه چې څه موده به بیا دا جینۍ پلار کره تله په ټانګه کې نو هم شاته بیا ورته څادر تړلی خیال دې راغی خیر دور در باندې را روان دی خفه کېږې ما اوس به جینۍ په خپله وایي چې ما ډولۍ ته مه خېږه داسې د سره ځم ګوتې جنګ کې به داسې روانوي او دا په بعضې علاقو کې اوس هم دا رواج شته یا د صدر صاحب سره وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره دقه یو ځای په پوټو کې ناست دی ما له یو کارډ ما ځان سره سنبال کړی دی ما له چې دعوت یو کارډ رالیږلی لکه جینۍ دواړو پې دغه دی دا تصویر دی حیا لاړه الله دې مو حیا نصیبه کړي که یو سړی ظلمن شهید شي او مړ شي او په ظلم نو دته غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی او چې دی شهید شو ظلمن نو هغه ته بیا د غسل ضرورت نشته هغه ته بیا د خپلو ګنډلو جامو کې دی خخلی شي غسل دې مونه نه ورکوي اقامت دوران کې په نامه لاس ایښودل لازم نه دي په نامه لاس مېږده لاس به ځوړند دي په نامه به هله لاس ایږدی چې ته کله تکبیر تحریمه وکړي مور او پلار دپاره چې سړی حج بدل کوي طریقې را خو ډېره اوږده طریقه ده خو چې څوک د مور او پلار دپاره حج بدل کوي ما سره د بیا ځان له میلو شي زه به طریقه ورته وښیم نو خواښې سره خو تلی شي یو سړی دغه له د څه ورته ویلې کېږي حج له او خو که ځي ورسره تلی شي د خواښې سره حج له دا وکړئ زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی چې پردی ښځه اولی کې وي دا مې ترور ده او دا مې خواښې ده او دا مې دغه ده دا څه ورته ویلې کېږي دا اولی کې په کاغذونو کې او دې ورسره داخلو کې دا بیا ګناه ده دې نه ځان ساتئ دعا وکړئ یا الله زمونږ په حالت باندې رحم وکړي د افاتو بلیاتو مصایبو غمونو او د شیطان د وسوسو نه الله په امن کې وساتئ رب العالمین که موږ څومره ګناهونه کړي دي ته راته د هغې عفو نصیبه کړي شیطان موږ څومره خطا کړی یو پروردګاره موږ ډېر کمزور یو موږ ډېر عاجزه یو
ستا په دربار کې سوال کو الله تعالی زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. دعا وکړئ زمونږ د وطن ته چې را څومره فتنې پکې شروع دي، مسلمان د لاسه مري او لوی فتنې او سازشونه شروع دي، پروردګار زمونږ د وطن د فتنو نه په امن کې وساتي. او د امریکا دا ټول څومره سازشونه امریکي دي ګل. اول د امریکې د صدر بش خپل بیانو چې دا په جامع حفصه کې او لال مسجد کې څه وشو، دا زمونږ د پالیسۍ یو حصه وه. مونږ چې کومه طریقه کار دا د هغې یو حصه ده په خپله وي، دوی مونږ کړي دي هغه دا زمونږ د پالیسۍ یو حصه ده. الله د امریکا او برطانیې او د هغې سازشونه ناکام کړي، الله دې په خپل قهر تباه او برباد کړي. زمونږ د مسلمان د الله حفاظت نصیب کړي. اخر وخت کې د الله په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله. قرآن محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 253 نمبر کیسټ کې تاسو د شیطان د مکر فریب بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. سپیشل فرمایش د نعت خان حافظ بشیر جان ارمانی او مولانا فیاض احمد او قیوم جان. ٹیلیفون نمبر دے 255 29 12. مدینی منورین قربان